ګرانو ملګرو ستړي مه شئ، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ، صحت مو ښه وي. نن د ډسمبر 4مه نیټه ده او غواړم چې د ډاکټر ناکامورا د تلین په مناسبت باندې د هغه ژوند ته کتنه وکم او ستاسو سره د دغه اتل په هکله کومې لاسته راوړنې چې درلودې، کومې هلې ځلې چې افغانستان دپاره کړي وې، د هغې ذکر وکړو تر څو خپل اتل وپیژنو. تیتسو ناکامورا ګرانو ملګرو د ننګرهار ولایت د ابادۍ اتل و چې کلونه یې هلته پکې خېريه کارونه وکړله، شاړې یې ابادې کړې او د اوبو د مهارولو په برخه کې یې ډېر کارونه وکړله. له بده مرغه تیر کال د ډسمبر په 4مه نیټه باندې په ډاکټر ناکامورا په جلال آباد ښار کې برید وشو چې د هغه 15 ملګري پکې نور هم و چې هغه هم ووژل شول او هغه په خپله هم ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له کبله بیا ساه ورکړله. ډاکټر تیتسو ناکامورا یو جاپان الاصله افغان و چې په 1946 میلادي کال کې په سپټمبر میاشت کې جاپان کې وزیږېدلو او په 1983 کال کې د کیوشو طبي پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته د جاپان په بیلابیلو روغتونونو کې طبي ډاکټر په توګه کار هم وکړ، ډېره تجربه یې هم درلودل. ډاکټر ناکامورا په 1991 کال کې د هېواد ختیځې برخې یعنی ننګرهار ته په یوه غرایزه سیمه کې 3 صحي مرکزونه جوړ کړل، د روغتیا مرکزونه یې جوړ کړه تر څو د دغې سیمې خلکو ته صحي خدمات وړاندې کړي چې په 2000 میلادي کال کې دغه سیمې خلک د وچکالۍ سره مخ وو او د ناروغیو کچه ورسره څو چنده زیاته شوې وه. نو ډاکټر ناکامورا په دې هڅه کې و چې د ناروغیو د زیاتېدو په علتونو باندې ځان پوه کړي چې د دې علت څه دی، ولې دومره خلک ناروغېږي د دې سیمې. نو بالاخره هغه دې نتیجې ته ورسېده چې اکثرو امراضو اصلي علت د دغې سیمې وچکالي وه، د اوبو کمښت و. نو ډاکټر ناکامورا دا فکر وکړ چې دغې سیمې لپاره تر 100 ډاکټرانو یو د اوبو کانال ډیر مهم دی. نو هغه هماغه و چې د 2003 کال راهیسې دغه طبي ډاکټر PMS خیریه موسسه چې د خپل مشر وو د افغانستان په لویدیځ خېوې ولسوالۍ کې د اوبو ستونزې حل په موخه 14 ژورې څاګانې وکیندلې. له کونړ سیند څخه یې د 25.5 کیلومتره کانال چې مروارید کانال نومیدلو هغه یې جوړ کړو چې په مټ یې شاوخوا 15,000 هکټاره شاړې ځمکې بیا آبادې کړي هغو خلکو ته چې له همدغه ځایونو د اوبو د کمښت له وجې نورو سیمو ته په مهاجرت باندې په کډه وړلو په کوچېدو باندې مجبوره شوي وه، هغوی بیرته راتګ شروع کړو او د کار زمینه یې ورته برابره کړله او خلک بیرته خپلو سیمو ته راغله، خپلو کورونو ته راوګرځېدله او دغه سیمې پې بیرته آباده کړله، خلک بیرته راغله، هغه سیمې کې ژوند کول شروع کړه. بیا تر 2014 کاله پورې تقریبا 8 نور اضافي کانالونه یې جوړ کړله چې شاوخوا 14,000 هکټاره مځکه خړوبوي چې دغه ټول کانالونه له کونړ سیند نه رابېل شوي دي او د ګمبیري په بیدیا کې د 6 لکه شاوخوا خلکو په ژوند کې مثبته تغییرات راوستي دي، کوم چې ډیره یو غټه لاسته راوړنه ده او ډیر یو غټ خدمت دی. او په دې سره ډاکټر ناکامورا دا خبره ثابته کړه چې وسلې، ټانکونه دا څیزونه ستونزه نه حلوي بلکې د کرنې د بیا رغونې دپاره په افغانستان کې اړتیا ده. خو ناکامورا موږ ټولو ته یو درس راکو ګرانو ملګرو، خویندو وروڼو، هغه دا چې د وطن د آبادۍ، د بیا رغونې او د خدمت درس و. په دې هیله چې د وطن ورانول، چورول ودروو او یو څه له هغه وګړي زده کړو چې د بل هېواد راغی او افغانستان کې د بیا رغونې لپاره خپل سر ورکړ. نو د ډاکټر ناکامورا اروا دې ښاده وي او ستاسو ټولو څخه ډیره مننه.